بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه هم د تل په څیر په منظم شکل سره تعقیب کړئ. نو راځو خپل درس پیلو. مخکې د دې نه چې نوې موضوع پیل کوم، یو ځل د تېرې موضوع یادونه هم کوم چې موږ تاسو په تېر لوست کې د دوه متحوله خطي غیر مساواتو سیستمونو سره بلدتیا پیدا کړه او پوه شولو چې څنګه کولی شو د دوه متحوله غیر خطي البته خطي غیر مساواتو سیستمونه څنګه حل کړو او د هغې د حل ساحه څنګه په لاس راوړلی شو. او موږ تاسو تېره موضوع کې هم ویل چې دا دوه متحوله لري، خو دا سیستم د نامساواتو چې کله ورته وایي په هغې کې به څو نامساوات شتون لري. نو د دې له امله بیا موږ تاسو دې ته د غیر مساواتو سیستمونه ویلی شو. او لومړی بیا موږ تاسو د هر یو مستقیمه کرښې معادله رسموو، یعنې مساوي د مقابل لوري عدد سره کوو. بعد د هغې نه دا مستقیمه کرښې د کمیو وضعیت په سیستم کې رسموو او یو قیمت یا د مستقیمه کرښې د ناحیې نه پورته یا لاندې ناحیې نه یو قیمت پکې وضع کوو. که چېرته دا د غیر مساوات کې صدق وکړه، نو پر دې معنی چې هغه د حل ساحه ګڼل کېږي او برعکس بله ناحیه د حل ساحه نه ده. نو مکمل دا ټولې هر څومره سیستم د معادلاتو کې چې هر څومره د غیر مساواتو کې هر څومره غیر مساوات ولرو، د هر یو مستقیمه کرښه وضعیت کمیاتو سیستم کې رسموو. بعد د هغې نه د حل ساحه لاسته راوړو. کومه ساحه چې د حل ساحه نه دی هغه تورو او بالاخره کومه ساحه چې دا هغه ناحیه چې ګډه وي، یعنې په ټولو کې ګډه وي او خط خط شوې نه وي، نو بیا دا موږ تاسو چې ویلی شو د غیر مساواتو د همزمان د حل ساحه ګڼلی شو یا د حل سیټ ویلی شو چې دا د دې د حل ساحه یا د حل سیټ دی چې همزمان په دې ټولو غیر مساواتو کې د څه کوي صدق کوي. نو دا هم زموږ ستاسو تېره موضوع چې په تېر لوست کې موږ سره بلدتیا پیدا کړه. نو راځو موږ تاسو نن یو نوې موضوع پیلوو، یعنې اووم څپرکی چې په اووم څپرکي کې موږ تاسو په دویمه درجه یو مجهوله معادلې باندې خبرې کوو او څنګه کولی شو د دویمه درجه یو مجهولو معادلو حل لاسته راوړو او د دې حل څنګه لاسته راوړل کېږي، په کومه طریقو سره موږ تاسو کولی شو دا دویمه درجه یو مجهوله معادله لاسته راوړو. البته مختلفې طریقې دي. په دې څپرکي کې به موږ تاسو په مختلفو طریقو سره د دویمه درجه یو مجهوله معادلې حل لاسته راوړو چې نور په کومو طریقو سره کولی شو د دې حل موږ تاسو پیدا کړو. خو د دې ټولو نه مخکې نه موږ تاسو لومړی باید دویمه درجه یو مجهوله معادله وپېژنو چې کومو معادلو ته موږ تاسو دویمه درجه یو مجهوله معادله وایو. نو د هغې نه مخکې به زه تاسو ته یو پوښتنه ووایم. د پوښتنې ځواب هم کولی شئ د کمنټ کې راته راواستوئ. لکه څرنګه چې تاسو دلته یو شکل وینئ، نو که چیرې دا یو کوټه د یو مربع شکلي قالینې په واسطه داسې فرش شي چې د کوټې اوږدوالی 3 متره او سور یې 2 مترو په اندازه د قالینې د څنډې څخه زیات وي، لکه دا شکل کې چې ښودل شوی، نو تاسو کولی شئ چې د کوټې مساحت څومره دی. نو بیا کولی شئ د دې پوښتنې ځواب راته کمنټ کې راواستوئ. اوس راځو موږ تاسو دویمه درجه یو مجهوله معادلې ته. موږ تاسو دویمه درجه یو مجهوله معادله کومې معادلې ته ویلی شو؟ خو د هغې نه مخکې فعالیت کې موږ تاسو ته څه ویل شوي؟ الجبري افاده تعریف کړی. موږ تاسو پوهیږو چې الجبري افاده څه ده؟ هغه الجبري حد دی چې هغه متحولینونه پکې شتون ولري او د جمع تفریق عملیو په واسطه څه شوی وي؟ بیل شوی وي. لکه موږ تاسو وایو چې 3x مثبت 2 وایي، دا x وایي دلته څه ده؟ متحولین دي او دا د جمع عملیو په واسطه یو بل نه څه شوی؟ بیل شوی. او همدارنګه ویلي دي وایي معادله تعریف کړي. دا معادله به تاسو تعریف کړئ چې معادله څه ته وایي، ځکه موږ تاسو د اتم ټولګي نه په معادلې باندې خبرې کوو او معادله پېژنو، نو د معادلې تعریف کولی شئ ووایه. او همدارنګه بله پوښتنه یې ویلې وه د یو مجهوله معادلې د یو مجهوله لومړۍ درجې معادلې یو بیلګه ولیکي. یو بیلګه به یې زه دلته تاسو ته ولیکم چې 3x مثبت 5 مساوي د 0 سره. دا څه ده؟ د لومړۍ درجې یو مجهوله معادلې یو مثال یا یو نمونه ده چې موږ تاسو ولیکه. او وایي د یو مجهوله لومړۍ درجې معادلې عمومي شکل ولیکئ چې کولی شئ تاسو د دې دپاره هغه عمومي شکل هم ولیکئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو د دې عمومي شکل لستی دی، کولی شئ عمومي شکل یې هم ووایئ چې څنګه د دې لومړۍ درجې یو مجهوله معادلې عمومي شکل دی. نو د دې ټولو ته په کتو سره موږ تاسو ویلی شو چې دا 3x مثبت 5 چې دی دا یو مجهوله معادله ده. دلته ولې ورته یو مجهوله لومړۍ درجه معادله ویلی شو؟ ځکه چې مجهول یوازې پکې څه دی؟ یوازې x دی. او همدارنګه درجه یا توان د x هم څه دی؟ یو ده. خو کله چې بیا موضوع دویمه درجه یو مجهوله معادلې ته راشي، د مثال په ډول موږ تاسو وایو چې 2x مربع منفي 2x مثبت 3 مساوي د 0 سره. دا څه ده؟ دا بیا دویمه درجه یو مجهوله معادله ده. ولې دې ته دویمه درجه
یا مجهوله معادله ویل کیږي. دلته موږ تاسو ګورو مجهول یوازې شی ده x دی، دلته هم x دی، دلته هم x دی، نو دلته یوازې یو x دی، نو دا یوازې یو مجهول لري دا معادله. او له بلې خوا نه دې ته موږ تاسو ولې دویمه درجه ویلی شو، دې ته یو درجه وایي، دې ته دویمه، دې ته ځکه دویمه درجه ویلی شو چې د x توان دلته څو دی، د x توان 2 دی، نو د دې له مخې نه بیا موږ تاسو دې ته دویمه درجه معادله وایو. او البته دا دویمه درجه معادله چې موږ تاسو د دې حل لاسته راوړو دا څه استفادې لري، څنګه کولی شو دا استفاده کو. موږ تاسو وایي چې په روزمره ژوند کې دا د دې نه ډېره زیاته استفاده صورت نیسي، لکه څرنګه چې د پیل کې مې تاسو ته مثال وویل چې که په یو کوټه کې د مربع شکلې قالینې په واسطه موږ تاسو وویل چې داسې فرش چې کوټې اوږدوالی 3 متره او سوري 2 متره په اندازه د قالینې څخه شی وي زیات وي، نو دلته بیا د کوټې مساحت څنګه لاسته راوړلی شي. یعنې هماغه پخواني مثال ته که موږ تاسو په نظر کې ونیسو چې د دې قالینه موږ تاسو وایي چې یو خو د قالینې خپل اندازه ده چې قالینې اندازه څه ده نامعلوم ده، او د دې سره 3 متره نور هم زیاتوالی پکې اضافه شي. او همدارنګه د یو بل موږ تاسو که چېرته دې ته سور ووایي او عرض یې هم ویلی دی چې بیا هم د همدې قالینې سره 2 مترو په اندازه نور زیاتوالی راشي، بیا د کوټې مساحت سره مساوي کیږي. نو موږ تاسو البته د کوټې مساحت اوږدوالی او عرض یې ورسره مساوي کیږي، نو بیا څنګه کولی شو د دې کوټې مساحت لاسته راوړو. نو د دې دپاره چې موږ تاسو بیا د کوټې مساحت لاسته راوړو، دلته البته هغه قیمتونه وضع کوو چې کوم قیمتونه موږ تاسو ته راکړل شوي وي، نو په دې کې یو څه تغییرات راوړو، پاتې هغې نه دا دویمې درجې معادلې ته تبدیلیږي. یا مثلا موږ تاسو پوهیږو چې کله چې غواړو یو طول او عرض لاسته راوړو یو مساحت، نو دا طول او عرض چې د دې البته مساحت چې د دې مستطیل شکله لاسته راوړو د دې کوټې، نو طبعا موږ تاسو شی کوو طول ضربو د عرض سره، نو دلته هم x جمع 3 ضرب کوو د چی سره x جمع 2 سره. نو دلته چې کله دا دواړه ضرب شي، نو طبعا دلته بالاخره د x توان شی لاسته راځي، مربع لاسته راځي، نو دا بیا تبدیلیږي چې شي ته یو دویمه درجه یو مجهوله معادلې ته، چې بیا د دې له مخې نه موږ تاسو کولی شو د دې کوټې مساحت لاسته راوړو. البته چون دا حال موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې وایو، نو ځکه یوازې تاسو باید بلدتیا پیدا کړئ چې موږ تاسو ولې دویمه درجه یو مجهوله معادله وایو. یعنې همدا یو مثال چې تاسو ته مې درکړی چې موږ تاسو غواړو د کوټې مساحت لاسته راوړو، خو د کوټې مساحت دپاره موږ تاسو ته د قالین اندازه نامعلومه ده او ویل شوي دي چې دا کوټې قالینې د اندازې سره هغه طول سره یا اوږدوالي سره 3 متره زیاتوالی ورکړو او د عرض سره هم 2 متره په اندازه زیاتوالی ورکړو، بعد د هغې نه د کوټې مساحت څنګه لاسته راوړلی شو. نو کله چې دا دواړه یو بل سره ضرب کړو، د دې حاصل چې کوم لاسته راځي، نو بیا د دې د حاصل له مخې نه موږ تاسو ویلی شو چې دلته هغه کومه معادله چې لاسته راځي هغه یو دویمه درجه یو مجهوله معادله لاسته راځي، چې بیا د هغې له طریقه موږ تاسو کولی شو د دې کوټې مساحت لاسته راوړو. او یا دې ته ورته نور مختلفه مثالونه کولی شو چې بیا د دې له مخې نه د دې دویمې درجې معادلې له مخې نه موږ تاسو د دې قیمتونه لاسته راوړو. نو د دې دپاره بیا موږ تاسو وایي چې دویمه درجه یو مجهوله معادله ډېر زیات پر کاربرد ده او ډېر زیات د حل ساحه البته د کار ساحه یې ډېره زیاته پراخه ده او د دې له مخې نه کولی شو مختلفه مسایل حل کړو. نو راځو عمومي شکل د دې لیکو چې عمومي شکل د لومړی د البته د دویمې درجې یو مجهوله معادلې په کم رقم دی. نو زه دلته تاسو ته د دویمې درجې یو مجهوله معادلې عمومي شکل لیکم. نو موږ تاسو لرو چې ax مربع جمع bx جمع c مساوي د 0 سره د چې دا یو دویمه درجه یو مجهوله معادله ده، چې دلته موږ تاسو ګورو دلته د x توان څو دی 2 او البته یوازې یو مجهول لري. نو د دې له مخې نه موږ تاسو بیا دې ته دویمه درجه یو مجهوله معادله ویلی شو. او دلته a او b او c څه دي، نو موږ تاسو وایي چې د معادله کې a b c دا ټول څه دي حقیقي عددونه دي، یعنی دلته مختلف عددونه حقیقي عددونه په دې کې وضع کولی شو. او x هم چې ده مجهول دی، دلته x مجهول بلل کیږي. او بل موږ تاسو وایي چې که چیرې په دې معادله کې دا b یا c مساوي د 0 سره وي، نو په دې صورت کې بیا دې ته موږ تاسو نیمګړې دویمه درجه یو مجهوله معادله ویلی شو. یعنی دلته که چیرته b مساوي د 0 سره شي، البته 0 سره شي، یا c مساوي د 0 سره شي، نو په دې صورت کې بیا موږ تاسو ویلی شو چې دا یو نیمګړې دویمه درجه معادله ده. یعنی دلته د b پر ځای چې 0 وضع کو b ضرب د x 0 ضرب د x څه شی کېږي 0، یوازې څه شی پاتې کېږي ax مربع جمع c مساوي د 0 سره، چې دا بیا
یو نیمګړې معادله شوه د دویمه درجه. او همدارنګه که سی هم مساوي د صفر سره شي نو یوازې ایکس مربع مساوي د صفر سره پاتې کېږي چې دې ته بیا دویمه درجه نیمګړې معادله ویلی شو. او البته دلته به ای چې وي ای به خلاف د صفر وي، یعنی ای باید خلاف د صفر وي. که چیرته ای مساوي د صفر سره شو نو صفر ضرب د ایکس مربع څه کېږي؟ صفر. نو دلته بیا مساوي دا د صفر سره شو یوازې څه پاتې کېږي؟ بی ایکس مثبت سی مساوي د صفر سره، چې دا بیا څه شي ته تبدیلیږي؟ لومړۍ درجه یو مجهوله معادلې ته تبدیلیږي. ځکه دلته موږ او تاسو ایکس مربع لرو، نو د دې لپاره چې دا دویمه درجه معادله ولرو نو د دې لپاره شرط هم همدا ده چې ای به خلاف د صفر وي. نو اوس راځو یو مثال په نظر کې نیسو چې موږ او تاسو ته مثال راکړل شوی وایي یو تار چې 1 متر اوږدوالی لري، غواړو د هغې څخه یو مستطیل چې مساحت یې 600 سانتي متر مربع دی جوړ کړو. د دې مستطیل اوږدوالی او سور څنګه ټاکو؟ نو زه راځم تاسو ته د دې هر یو هغه مستطیل اوږدوالی او سور لیکم. البته دلته موږ او تاسو ته لومړی کې چې ویل شوی یو تار راکړل شوی چې دا تار وایي څو متره دی؟ 1 متر دی. او له بلې خوا نه موږ او تاسو ته ویل شوي دی چې د هغې څخه یو مستطیل چې مساحت یې د دې مستطیل مساحت څومره وي؟ 600 سانتي متره وي. نو مساحت موږ او تاسو دلته لیکو چې مساحت د دې مستطیل مساوي د څومره سره وي؟ 600 سانتي متر مربع سره وي. 600 سانتي متر مربع سره وي. نو څنګه کولی شو د دې مستطیل اوږدوالی او سور څنګه وټاکو؟ نو د دې دپاره چې موږ او تاسو د دې مستطیل اوږدوالی او سور لاسته راوړو، لومړی موږ او تاسو پوهېږو چې یو مستطیل رسم کړو. نو د مستطیل البته اوږدوالی دواړه اوږدوالی یو بل سره مساوي دی او عرض یو بل سره چې ده مساوي دی، لکه په داسې شکل سره که چېرته موږ او تاسو یو مستطیل ولرو. اوس دلته موږ او تاسو چې دا مستطیل رسم که طبعا دا زلی د دې زلی سره مساوي ده، نو کولی شو که دې زلی ته ایکس وایي نو دا زله به هم چې وي ایکس به وي، او دا زله د دې زلی سره چې ده مساوي، نو که دې زلی ته موږ او تاسو وایي نو دا زلی هم چې ده مساوي د وای سره ده. نو موږ او تاسو پوهېږو چې د مستطیل مساحت څنګه لاسته راوړلی شو. د مستطیل مساحت موږ او تاسو وایي چې اوږدوالی ضرب د څه شي کو؟ ضرب د سور یا عرض کو. نو دلته موږ او تاسو لیکو چې ایکس ضرب د وای، ایکس ضرب د وای مساوي د څه سره راځي؟ د دې مستطیل د مساحت سره راځي. او موږ او تاسو د مستطیل مساحت لرو څومره دی؟ 600 سانتي متر مربع دی. نو لیکو چې دا مساوي د 600 سانتي متر مربع سره دی. او له بلې خوا نه موږ او تاسو پوهېږو چې کله چې غواړو د دې مستطیل محیط لاسته راوړو، یعنې دا مکمل دا ساحه چې موږ او تاسو لاسته راوړو دا محیط دې ته څه وایي؟ محیط وایي. نو د دې محیط موږ او تاسو څنګه لاسته راوړلی شو؟ نو په داسې شکل سره یې لاسته راوړو که نه چې ایکس او ایکس او همدارنګه وای او وای دا ټول مکمل موږ او تاسو جمع کوو، یعنی په ټوله کې کولی شم ولیکم 2 ضرب د ایکس جمع وای، یعنی دلته موږ او تاسو 2 دانې ایکس لرو او همدارنګه دا 2 دانې وای لرو، دا یو بل سره ټول جمع کوو او د دې مستطیل محیط په لاس راځي. نو په لنډ شکل سره کولی شم ولیکم چې 2 ضرب د ایکس مثبت وای. نو دا 2 ضرب د ایکس مثبت وای مساوي د څه سره راځي؟ دا 2 ضرب د ایکس مثبت وای دا مساوي کېږي موږ او تاسو وایي چې کله موږ او تاسو د دې محیط اندازه که د دې مستطیل مکمل محیط مساوي د دې تار په واسطه چې اندازه که 1 متر دی، چې دا 1 متر مساوي څو سانتي متر سره راځي؟ 100 سانتي متر سره راځي. نو کولی شم ولیکم مساوي د 100 سانتي متر سره شو. نو اوس موږ او تاسو په دې کې یو څه تغییرات راوړو. چې کوو یو څه تغییرات راوړو، یعنی څنګه په دې دویمه معادله کې البته تغییرات راوړو. دواړو خواوې د مساوات تقسیم د 2 کوو. نو لیکو چې ایکس ضرب د وای مساوي د 600 سانتي متر مربع سره او همدارنګه دواړه طرفونه په 2 تقسیموو. 2x جمع وای تقسیم د 2 چې مساوي کېږي 100 تقسیم د 2. دې ته هم اوله رابطه نوم ورکوو او دې ته هم دویمه رابطه نوم ورکوو. 2 د 2 سره اختصاریږي، یوازې x جمع وای مساوي 100 تقسیم د 2 کوو، حاصل یې څو راځي؟ 50. البته مخکې د دې نه باید لومړنۍ معادله یې ولیکو چې x ضرب د وای مساوي د 600 سانتي متر مربع سره کېږي، او دلته هم x جمع وای مساوي د څو سره راځي؟ مساوي د 50 سره. دې ته هم لومړۍ رابطه او دې ته هم دویمه رابطه نوم ورکوو. اوس موږ او تاسو کولی شو ووایو چې یو څه تغییرات په دې معادله کې راوړو. یعنې په کوم شکل سره تغییرات راوړو؟
یعنی په داسې شکل سره په دې دویمه معادله کې تغیرات راوړو چې وای د مساواتو چپ طرف ته پریدو 50 لیکو او د اکس هم د مساواتو ښي طرف ته انتقالو علامه یې څه کېږي منفي اکس. نو موږ او تاسو د وای قیمت د اکس له جنسه څه کړل لاسته راوړو، د وای قیمت هم د اکس له جنسه لاسته راوړو. نو کولی شو دلته موږ او تاسو د وای پر ځای دا قیمت هم وضع کړو، یعنی کولی شو داسې ولیکو چې اکس ضرب د وای مساوي د 600 سانتي متر مربع سره. نو اکس خپله لیکو، د وای پر ځای قیمت لیکو 50 منفي اکس، دا مساوي د څو سره راځي 600 سانتي متر مربع سره. اوس موږ تاسو کله چې اکس ضرب د 50 کو، اکس ضرب د 50 څو راځي، دلته تاسو ته لیکم 50 اکس منفي چون دا مختلف العلامه دی او اکس ضرب د اکس کو اکس مربع دا مساوي کېږي د 600 سره. کولی شو دا 600 هم دلته انتقال کو چپ طرف ته د مساواتو په داسې شکل سره ولیکو چې 50 اکس منفي اکس مربع منفي 600 مساوي د ښي طرف د مساواتو چې پاتې شو هیڅ شی، نو دلته به څه لیکو 0، نو دا مساوي د 0 سره شو. اوس که چېرته یو څه نور تغییرات پکې راوړو، یعنی د عددونو ته د ځای ته تغییر ورکو، یا کولی شو په داسې شکل ووایو چې دواړه خواوې د مساوات ضرب د منفي یو کوو. نو لیکم چې ضرب د منفي یو، منفي یو ضرب د دې د هر حد سره کو، منفي یو ضرب د 50 اکس کو، علامه یې څه راځي منفي 50 اکس، منفي اکس مربع ضرب د منفي یو کو، حاصل یې څه راځي مثبت اکس مربع، او منفي 600 ضرب د منفي یو کو، حاصل یې څه راځي مثبت 600، او 0 ضرب د منفي یو، حاصل یې 0 راځي. اوس د دې ځایونو ته یو څه تغییرات ورکو. اول اکس مربع لیکم ترڅو په ترتیب سره ولیکو، ورپسې منفي 50 اکس لیکو، ورپسې جمع 600 مساوي د چی سره راځي مساوي د 0 سره. نو دلته بل اخره موږ تاسو چې لاسته راوړه دویمه درجه یو مجهوله معادله هم لاسته راوړله، یعنی د دې لپاره چې موږ تاسو وکولی شو د دې کوټې مساحت لاسته راوړو، نو د دې کوټې مساحت موږ تاسو د څه له طریقه لاسته راوړو، د دې دویمې درجې یو مجهوله معادلې له لارې نه کولی شو بیا د دې هغه مساحت لاسته راوړو. البته موږ تاسو په دې درس کې یوازې دویمې درجې یو مجهوله معادله پیژندل وه، دا چې بیا څنګه کولی شو موږ تاسو د دې قیمت لاسته راوړو، د دې اکس قیمت او د کومو طریقو نه کولی شو دا لاسته راوړو، دا بیا موږ تاسو په راتلونکي درس کې وایو او پیژنئ. خو البته راځو یو بل مثال ته، چې یو بل مثال کې موږ تاسو ته راکړل شوی دی، وایي هغه عدد په لاس راوړئ چې مربع یې د 6 په اندازه له خپل عدد څخه زیات وي. نو اوس زه دلته تاسو ته دا لیکم. اوس دلته موږ تاسو ته چې ویل شو، وایي هغه عدد تاسو په لاس راوړئ چې هغه عدد موږ تاسو مربع کو، او د هغې مربع بیا د 6 په اندازه له خپل اصلي عدد نه زیاته وي. لومړی قدم کې موږ تاسو باید د عدد ته یو نوم ورکړو، مثلا د عدد ته موږ تاسو چې وایو اکس وایو. اوس دلته موږ تاسو ته ویل شوي دي وایي دا عدد مربع، یعنی د دې عدد چې مربع، نو د دې مربع وای مساوي د چی سره راځي چې دې عدد څخه بیرته جمع چې کو جمع 6 کو، یعنی دې عدد ته موږ تاسو چې ویلو اکس مو ویلو، وای د دې اکس سره که چیرته موږ تاسو 6 جمع کو نو د دې عدد له مربع سره مساوي کیږي. نو اوس دلته موږ تاسو چې لاسته راوړو یو معادله مو لاسته راوړله. اوس دې کې یو څه نور تغییرات هم راوړو، یعنی لیکو اکس مربع اکس مثبت 6 دواړه د مساواتو ښي طرف ته انتقالو منفي اکس کیږي، او دا هم منفي 6 دې خواته د مساواتو چې پاتې شو یوازې 0، نو اکس مربع منفي اکس منفي 6 مساوي شو د 0 سره. نو دلته موږ تاسو یو دویمه درجه معادله په لاس راوړله چې دې ته بیا موږ تاسو دویمه درجه معادله وایي، چې بیا د دې ډول معادلو حل موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې څیړو. اوس په دې معادلو کې موږ تاسو د عمومي شکل له مخې د هر یو ضریبونو چې لیکو قیمتونه لیکو، چې موږ تاسو ته مثالونه راکړل شوي دا په یو جدول کې لیکم او د هر یو قیمت لیکو. اوس دلته موږ تاسو ته مثالونه راکړل شوي، وایي د دې هر یو معادلې چې لاسته راوړی د عمومي شکل له مخې نه د دې اے بي سي ضریبونو قیمتونه یې لاسته راوړی، البته د چی شي له مخې نه د معادلې د عمومي شکل له مخې نه. نو موږ تاسو معادله عمومي شکل لرو چې اے اکس مربع جمع بي اکس جمع سی مساوي د چی سره راځي مساوي د 0 سره راځي. نو د دې عمومي شکل له مخې نه موږ تاسو دلته د هر یو ضریب قیمت په لاس راوړو. نو راځو لومړی معادله لرو 2x مربع منفي 4x مثبت 1 مساوي د 0 سره. نو دلته موږ تاسو وایي چې د a ضریب دلته څو دی، موږ تاسو لرو ax مربع، a قیمت البته هغه ضریب د x مربع دی. نو دلته x مربع ګورو چې 2x مربع دی، نو د x مربع ضریب څو دی 2، نو دلته لیکو چې د a ضریب قیمت هم مساوي کیږي د 2 سره. بل راځو د b ضریب په لاس راوړو. د b ضریب موږ تاسو ویلو چې د x مجهول، نو بل موږ تاسو ویلو چې د x ضریب څه ده b
بی ده نو دلته موږ تاسو ګورو د x ضریب څو ده 4 که منفي 4 دی نو موږ تاسو لیکو چې د x ضریب دی منفي 4 او له بلې خوا نه c یعنی ثابت عدد دلته څه لرو یو نو دا د هم د c ضریب شو. راځو بل مثال ته موږ تاسو لرو 3x منفي x مربع مساوي 4 چې دا هم یو معادله ده خو د دې قیمتونه د a b c ضریب قیمتونه چې موږ تاسو لاسته راوړو نظر د عمومي معادلې له مخې نه لاسته راوړو نو د ax مربع د a ضریب څه ده a د x مربع ضریب دی نو دلته به موږ تاسو x مربع په نظر کې نیسو نو ګورو چې 3x آیا دا مربع ده نه بلکې دلته څه لرو x مربع خو البته ضریب څه ده منفي یو نو موږ تاسو د a ضریب لیکو چې منفي یو دی په همدې ترتیب سره لیکو لرو bx نو د x ضریب b دی نو دلته ګورو x څه ده 3x یعنی د b قیمت مساوي د څو سره ده دلته مساوي د 3 سره ده او د c قیمت دلته موږ تاسو لرو څو د دې طرف د مساوات ګورو هیڅ شی نشته دی خو هی طرف د مساوات موږ تاسو 4 لرو چې دا 4 په حقیقت کې څه ده c نو آیا د دې قیمت c 4 دی نه بلکې کله چې د مساوات چپ طرف ته انتقال کو علامه منفي 4 راځي نو د دې قیمت مساوي د منفي 4 سره کیږي. بل راځو درېمه معادلې ته چې لرو 4x مربع منفي 1 مساوي د 0 سره بیا هم x مربع ضریب a دی نو دلته لیکو چې 4 او b هم موږ تاسو وایي چې bx نو دلته موږ تاسو د x کم قیمت نه لرو نو وایي چې دلته x چې شه ده د b ضریب 0 دی او c هم لرو مساوي د 100 سره د منفي 1 سره او بل اخره ورستنی معادله کې x مربع مساوي د 9 سره لرو نو دلته هم د a ضریب څو دی و او ورپسې bx دلته کوم حد شتون لري نه نو وایي چې x b قیمت شه ده 0 ده او 9 دلته موږ تاسو c د مساواتو چپ طرف نه لرو بلکې خي طرف ته 9 لرو دا د مساواتو خي طرف ته انتقال او علامه چی راځي منفي 9 نو موږ تاسو د c ضریب قیمت په لاس راوړ نو دا هم زموږ تاسو نننۍ موضوع چې موږ تاسو نننۍ موضوع کې دویمه درجه یو مجهوله معادلې او پیژندلې او ومو ویل هغه معادلې دي چې یو مجهول ولري او د هغې درجه 2 وي او همدارنګه دې ته بیا موږ تاسو دویمه درجه یو مجهوله معادلې ویلې شو او عمومي شکل هم ax مربع جمع bx جمع c مساوي د 0 سره ده چې دای کې a b c حقیقي عددونه دي او همدارنګه b او c کچیرته په دې کې مساوي د 0 سره وي نو دا بیا نیمګړې دویمه درجه معادله ګڼل کیږي او a هم باید خلاف د 0 وي او همدارنګه x دلته پکې مجهول ګڼل کیږي نو دا هم زموږ تاسو نننۍ موضوع چې هم دلته پای ته ورسیده پوښتنې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو به حلوي او ځواب به ماته کمنټ کې راستوي کچېرې غواړئ د کتاب PDF ترلاسه کړئ نو د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی د هغې ځینه ترلاسه کولی شي تر راتلونکي درسه پورې تاسو ټول په بخښونکي خدای سپارم د الله په امان.